بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د کمپیوټر د کیبورډ سیمبولونو نومونه ښیم او همدارنګه لیکل چې په کومو بټنو کې موجود دي څنګه یې لیکلی شو او نومونه به یې هم یاد کړو. نو دا نن درته ښیم. تاسو به په سرچ کې ولیکئ OSK آن سکرین کیبورډ. دا به راشي، دا به راوړئ تاسې، دا به دلته کېږدو. لومړی راځو دغه سمبول چې کوم دی د دې نوم لیکو چې دې ته څه وایي. دې ته وایي اکسکلیمیشن مارک. دا چیرته دی؟ دا په یو کې دی. څنګه به راځي؟ کله چې تاسې شفټ یو ووهئ، ګورئ شفټ یو، شفټ یې نیسئ او ورسره یو ځای یو بټن نیسئ، دا سمبول به راځي. دویم چې دی دې ته آټ سمبول وایي. آټ سمبول. آټ سمبول څنګه راځي؟ کله چې تاسې شفټ او دوه بټن ونیسئ. ګورئ شفټ او دوه بټن چې تاسې ونیسئ دې سره به راځي. شفټ نیسئ او دوه بټن نیسئ نو دې سره څه راځي؟ د آټ سمبول راځي. دریم سمبول چې دی هغې ته وایي هش اور پاوند ساین. هش اور پاوند ساین دا په څه کې دی؟ دا چې دی شفټ چې کله ونیسئ او درې، ګورئ شفټ درې مې وواهه دا سمبول ورسره راغی. بل دی ډالر ساین دی. دې ته څه وایي؟ ډالر ساین وایي. ډالر ساین چې دی په شفټ او څلورو کې دی. کله چې تاسو شفټ څلور ونیسئ یو ځای ډالر ساین به راځي. بل دی پرسنټ ساین. دې ته څه وایي؟ پرسنټ ساین. په کم بټن کې دی؟ کله چې تاسو شفټ او پنځه ووهئ نو پرسنټ ساین به راځي. بل دی کریټ ساین. کریټ دې ته وایي کریټ ساین. په څه کې دی؟ شفټ او شپږ چې تاسو یو ځای پرس کړئ، شفټ شپږ، نو دې کې به کریټ ساین راځي. ورپسې بل چې کوم دی هغه د امپرسنټ یا اینډ ساین دی. اور اینډ ساین دا په څه کې دی؟ په شفټ او و بټن چې کله تاسو پریس کړئ نو تاسو ته به دا سمبول راځي. بل اتم نمبر چې دی هغه اسټریسک دی. اسټریسک اسټریسک دا په څو کې دی؟ په شفټ اته کې دی. همدارنګه نمبر 9 چې کوم سمبولز دی دې ته وایي لیفټ parenthesis. left parenthesis دا چې دی په شفټ او نهو کې دی. همدارنګه چې دی بل لسم نمبر چې کوم دی لسم نمبر رائټ parenthesis دی. دا چې دی په شفټ صفر کې دی. یولسم نمبر چې دی هیپن اور ډش دی. هیپن اور ډش دا چې دی په څه کې دی؟ دا تاسې ګورئ دهلته یوازې همدا وهئ دا ماینس علامه چې کوم ده دا به راشي. دولسم نمبر چې دی دې ته وایي انډرسکور. انډرسکور شفټ او همدغه ماینس وهئ دا به راځي. ګوره شفټ ماینس انډرسکور راغی. ورپسې چې دی ایکول ساین دی. ایکول ساین چې دی تاسې ګورئ په همدې بټن کې دا ایکول ساین شو. ورپسې پلس ساین دی. پلس ساین. پلس ساین چې دی کله چې شفټ او مساوي ونیسئ شفټ مساوي پلس ساین به راځي. ورپسې چې کوم بل سمبول دی هغې ته وایي لیفټ سکویر بریکټ. لیفټ
square bracket دا چې دی په کوم بټن کې دی دغه یو دی په غیر د بل کوم بټن نه یوازې همدا چې پریس کړئ بل دی right square bracket کوم دی دا سمبول دا دی په غیر د بل بټن نه ولسم نمبر سمبول چې دی left curly bracket او brace ورته وایي left curly bracket or brace دا پس کې د کله چې تاسو shift او دا بټن پریس کړئ نو راځي به همدغه قوس بل دی right curly bracket or braces دا په کوم بټن کې دی کله چې تاسو shift او دا بټن پریس کړئ نو دا مراشي نو نسم نمبر چې کوم سمبول دی هغه ته وایي بیک سلش بیک سلش کوم یو دی بیک سلش دا دی دې ته وایي بیک سلش بل چې کوم سمبول دی دې ته وایي vertical bar or pipe vertical bar or pipe symbol دا چیش کې دی کله چې تاسو shift او دا بټن ونیسئ همدغه بیک سلش نو تاسو ته به څه راشي vertical bar or pipe symbol به راشي یوویشتم نمبر چې دی دې ته وایي semicolon چې دی تاسو ګورئ په کوم بټن کې دی دې کې دی یوازې په غیر د shift نه بل دی دویشتم نمبر ته وایي colon چې کله تاسو shift او semicolon ونیسئ نو colon به راشي دریشتم نمبر چې کوم دی دې ته وایي apostrophe or single quote apostrophe or a single quote دا په کوم بټن کې دی سنگل کوټ تاسو راشي دي ځنه دغه دی په غیر د شپ نه چې تاسو دا پریس کړئ نو دلته به څه راشي apostrophe یا سنگل کوټ دویم ورپسې څلرویشت چې کوم دی څلرویشت ته وایي کوټیشن مارک او ډبل کوټ کوټیشن مارک او ډبل کوټ کله چې شپ ونیسئ او سنگل کوټ ونیسئ دې سره به تاسو ته څه راځي ډبل کوټ به راځي ډبل کوټیشن یا کوټیشن مارک پنځه ویشتم نمبر چې کوم دی دې ته وایي کاما په څه کې ده کوم بټن کې دغه بټن ده ورپسې چې دی لیس دین ساین دی شپږویشتم لیس دین چې دی لیس دین ساین کوم یو دی لیس دین ساین چې کوم دی کله چې شفت ونیسئ او دا بټن تاسو ته به لیس دین ساین راشي بل دی ډاټ پیریود اور ډاټ پیریود یا ډاټ په کوم بټن کې دی په دغه بټن کې دی بل دی اتهشتم نمبر چې کوم سمبول دی دې ته وایي ګریټر دین ساین
greater than sign دا په کوم بټن کې دی کله چې شفت ونیسئ او ورسره دا بټن پرس کړئ دا به راځي 9 نمبر چې کوم دی فارورډ سلاش اور سلاش دی فارورډ سلاش اور سلاش یا یوازې سلاش هم ورته ویلی شي دا کوم بټن کې دی دا دغه بټن بل کوېشن مارک کوېشن مارک کوم بټن کې دی کله چې شفت ونیسئ او همدغه سلاش ووهئ دې کې به راځي 11 نمبر چې کوم دی 11 نمبر ټیلډ دی ټیلډ دې ته وایي ټیلډ ټیلډ سمبول چیرته دی کله چې تاسو شفت بټن ونیسئ او دا اسکیپ سره دا بټن ځینې کیبورډونو کې چې اسکیپ نه لاندې وي او په دې کیبورډ کې چې دی دلته دی نو دې ته وایي ټیلډ او اخرنی چې کوم سمبول دی دې ته وایي ګریف اکسنټ ګریف اکسنټ اور بیکټیک بیکټیک دا چې دی په کم بټن کې دی کله چې تاسې یوازې دا بټن پریس کړئ نو د اسکیپ سره دا کم کې چې ټلټ سمبول دی شفت سره به ټلټ راځي بغیر د شفت نه یوازې به بیکټیک یا ګریف اکسنټ راځي نو دا ټول هغه سمبولونه چې په کمپیوټر کیبورډ کې موجود دي تاسې وګورئ دې ځای نه ټول د نومونو سره تاسې ولوستله هیله ده چې پوه شوي یاستئ ورباندې او په کارولو باندې پوه شئ نو زیاتره چې دا په د پاسورډونو کې ډېر استعمالیږي همدارنګه نورو شیانو کې نو د نومونه سره د سمبول تاسې یاد کړئ